خیر په ټولو ناستو پاستو کې په نړیوالو ریپورټونو کې په مجلسونو کې کله چې د افغانستان د طبي سکتور موضوعات رامخته کېږي همدا ویل کېږي چې پکې ښځینه ډاکټرانې کمې دي. که چیرې موږ په طبي تحصیلي مرکزونو کې د نجونو او د ښځو د زده کړو مخه نیسو نو دا ډاکټرانې بیا له کومه کو بیا افغانستان غوندې یوه ټولنه کې چې څومره فرهنګي هم ده. بسم الله الرحمن الرحیم. نیازی صاحب تاسو ته، ښاغلي انصاري صاحب ته، ښاغلي باز صاحب ته، د ستاسو تلویزیون درنو لیدونکو تخنیکي همکارانو ته مو نیکې هیلې لرم. سلامونه وایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه به ډېر په تاسف وایم چې د یو دیني مدرسې ته منسوب د دین د زده کړو د یو لاروي په توګه او د پوهنتون د یو خادم او استاذ په توګه چې له شریعت د څومره مطالعه لرم او وینم چې د نړۍ د عصر د تقاضاو سره او د افغانستان د عیني واقعیت سره چې زموږ هیواد کې طبي پرسونل په ټوله کې د نشت برابر دی، ځکه د نوې واکمنۍ په راتګ سره زموږ ډېر ورزیده ډاکټران، نرسان د دې هیواد نه ووتل او د دې سره سره هم اوسنی حکیمیت داسې پرېکړه کوي چې هغه آخرنی د طبي ډګر د زده کړیالانو هغه انسټیټیوټونه هم بندېږي. په داسې حال کې چې افغانان له یوې خوا نه داسې مغرضو ګاونډیانو په منځ کې قرار لري که مریض پاکستان ته وړو نو هلته شلول کېږو او دلته هم چې زموږ ناروغان د ښځینهو لپاره ښځینه ډاکټران یې ونه لري، دا به د کوم دین لارښوونه وي؟ په داسې حال کې چې زموږ د فقې کتابونه علمگیریه فتاوا، هندیه پاتاوا چې ورته وایي، حتی الموسوعه الکویتیه چې د ننني عصر د ټولو نه ستره موسوعه او د فقې په رابطه لیکل شوې ده، هغوی وایي چې اجماع د علماو په دې ده چې هغه علوم چې ښځو ته اړین دي د هغې زده کړه ښځو ته واجب ده. ویجب العلوم التي تعتبر ضروریة بالنسبة للأنثى كطب النساء. دا د موسوعې کویتیه د 14 ټوک د 14 مخ عبارت ته چې ما ولوست. اما له بده مرغه چې زموږ یو تعداد علما د یو فقهي جزیې نه د استدلال په توګه چې هغه په ځینو فقهي کتابونو کې فتاواو کې راغلي چې امرأة اصابتها قرحة في موضع لا يحل للرجل أن ينظر إليه لا ينظر إليها بل يا ولكن تعلم امرأة تداویها. یعنی معنا دا چې عبارت اوږد دی که چیرې داسې یو زخم وموندل شي او په داسې ځای کې ویسي چې هلته نارینه باید هغې ته ونه ګوري نو په اړه باید یو ښځینه ته د دې پوهه ورکړی شي چې د هغې زخم تداوي وکړي. که چیرته داسې څوک پیدا نشي چې هغه زخم تداوي کړي او یا چاته زده کړه ورکړی شي او هغه بیا د زده کړې سره هم دا تداوي نه کړی شي، وروسته وایي چې نارینه ته بیا د دې ځای نه پرته بل وجود بل ځای ته کتل روان نه دي او دا د یو جزیې په توګه چې د ضرورت په بنیاد ده. په ننني عصر کې چې طب د هر چا لپاره اړتیا ده، د هر کور لپاره نن اړتیا ده، موږ که نن دا د طب انستونه بند کو، زه د همدې علماو نه پوښتنه کوم چې د دومره علماو په شتون کې تاسو ولې په هر یو ولایت کې یوه لویه مدرسه خلاصوئ د دې لپاره چې آینده کې ځای ناستی د دې نوي عصر د علماو یعنې د دې اوسنۍ علماو آینده نسل اوسي. نو که چېرته موږ انسټیټیوټونه بند کو، طبي مراکز بند کو، زما لور، زما خور، زما مور چېرته لاړه شي علاج وکړي؟ هغه څه چې د فقهي جزیې په توګه باندې د فقه کتابونو علامه کاساني صاحب راغشتې ده یا فتاوی هندیه راغشتې ده، اخو یو جزیه ده د ضرورت په بنیاد باندې نارینه ته روا ده چې بیا د هغې علاج وکړي او هغه هم په دې شرط چې
که ویره یې چې دته به هلاک متوجه کېږي بیا به نارینه علاج کوي. نو معنا دا چې موږ باید د دې لپاره ښځینه وروزو. نو که چېرته د ضرورت په بنیاد باندې څوک دا استدلال کوي چې په نارینهو د ښځو علاج وشي او د ښځې خط و کتابت ناروا دی، په داسې حال کې چې هغه کوم روایات چې په دې راغلي هغه موضوع دي، په هغې رابطه هم زه استدلال ته حتی مناظرې ته آماده یم که څوک په دې رابطه باندې بحث کوي. دا وطن د ټولو افغانانو شریک کور دی. دلته باید تاریخ ته موږ مراجعه وکړو. مه کوئ دا خپل ولس په ځان باندې مه خفه کوئ او د دې ولس په وړاندې خپل هغه تاریخي مسؤلیت ادا کړي. زه په دې انګېرنه یم چې خدای دې وکړي چې دا د دې لپاره یو مقدمه وي چې دوی د دې سره یو ځای نورې زده کړې هم خلاصې کړي. او د قندهار د شورا نه د همدې انتظار لرم د دې چې بېرته د زده کړو ټول مراحل، ځکه که داسې ونه شي افغان ولس نور د خفګان آخري اوج ته رسېدلی. زیاته مننه، په خیر او سلامت اوسئ. باز فکر کوئ چې که په طبي تحصیلي مرکزونو کې دغسې یو بندیز راځي یا شته وي یا اقدام یې کېږي، دا به څه ستونزې وزېږوي د افغانستان لپاره چې یو بلا ستونزې هم دلته شتون لري؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن نیازی صاحب تا ته په میز کې را سره، قدرمن استاد ته، قدرمن انصاري صاحب ته او د طلوع تلویزیون محترمو لیدونکو کارکوونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. استاد ښایسته بحث وکړه په دې خبره باندې. ګورئ تقریبا د امارت له راتګ چې 3.5 کاله کېږي اوس، او 2.5 کاله دغه بحث ده چې د نن موږ پرې ناست یو او بحث پرې کوو. 2.5 کاله کېږي چې دغه بحث ده، د پوهنتونو د مکتبو د دغو د بندې دا بحث ده. ګورئ په د 2.5 کاله کې ما چې تر کومه ځایه پورې معلومات کړی ده یا تر کومه ځایه پورې دا بحثونه اورېدلي دي، 90% بحث په همدغه یوه موضوع سوی. صرف په طلوع کې نه، د افغانستان په ټولو رسنیو کې 90% بحث په همدغه یوه موضوع سوی. نو موږ حیران دې ته یو چې که چېرته دا بحثونه په دې میزو کې دومره بې ارزښته سي، نو د دې چې لاسته راوړنه څه ده؟ څه موږ یایو په دې میزو کې؟ ستا ډېر بحثونه سوي دي په دې میزو کې، موږ کړي دي بحثونه، هغوی یوه نتیجه ورکړې ده. اما تاسو فکر وکئ، قدرمن استاد ډېر مهمو ټکو ته اشارې وکړې. ګورئ تاسو فکر وکئ چې 90% بحث په 2.5 کاله کې په یوه موضوع سوی. زه رښتیا درته ووایم اکثره رسنیو ته چې ما ته دغه موضوع په باره باندې ویلي دي، ما ورته ویلي دي چې مهرباني وکړئ زه کیدای شي در نسم، ځکه چې نور له دې بحث چې موږ دغه ځای ته را رسېدلي یو چې هر څه هغه پښتو کې یو متل دی، هر څه یو حد لري. یعنې نه اوري نو معلومه خبره ده. هیڅ داسې څه نه دي چې په دې میزو کې موږ په دې باره باندې نه دي ویلي. امارت باندې م غږ کړی ده. ولې نه اوري؟ امارت خو تل وایي چې غېږه خلاصه ده، خلک د مشروع غوښتنې وکړي، موږ یې مشروع غوښتنې منو. وایي همدغه خلک وو چې موږ یې تر دزې پورې راورسوو. دغه ځای ته راځم نیازی صاحب، هغه پښتو کې یو متل دی، دوست به دې وځړوي دښمن به دې وخندوي. ګورئ دا ساده په اطرافو کې یو متل دی. د دوست او د دښمن موضوع دا ده چې موږ په امارت باندې په وار باندې دا غږ کړی ده چې راځئ دغې موضوع ته، دا موږ دا تاسو نقصاني کوي، دا له تاسو سره موږ نقصاني کیږو، د تاسو په نقصان د موږ خوا بدیږي، د تاسو په تاوان د موږ خوا بدیږي. دغه نظام ته چې تاوان رسیږي په دې باندې موږ خفه کیږو. دا وجدانا درته یایو، ځکه چې موږ ما په وار باندې دا بیا ډېر اوږد بحث ته چې سړی په دې بحث وکړي چې په فعلي شرایطو کې موږ د امارت اسلامي بدیل نه لرو، خو موږ سالمه نیوکه چې کوو هغه د دې دپاره د هغه دا یایو چې امارت اسلامي دي د ملت ته توجه وکړي، د ملت مشکلاتو ته متوجه سي. دا د ملت مشکلات دي، دا د ملت غوښتنې دي، دا ملت په ټوله معنا درچه غواړي.
دا ملت به ته په ځان پورې نیسې دا ملت 50 کاله ځورېدلی 50 کاله جنګېدلی دا د تاسو له راتګ سره دلته چې څوک هم په دې ملت کې سته او دلته در سره پاته دي دا ټول د تاسې اسلامي نظام خوښوي اما اسلامي نظام چې دغو ملت ته شی ورکوي هغه به تاسو حتما ورکوئ او هغه د ملت تر غواړي بخیر سلامت حسین انصاري صاحب ښایي امارات په رسمي توګه دا نه ده منلې چې ګواکې دا بندیز مو وضع کړی ده نه یې مني نه یې هم ردوي خو ظاهرا داسې ښکاري چې په ځینو انسټیټونو کې دغه درسي بهیر بند شوی ده څه ضرور چې ځان له ملت سره بند کړو څه ضرور چې په دغسې یو حالات کې چې څومره فشارونه ستونزې مشکلات دي بیا داسې یوه خبره راوزېږو چې هغه جنجال جوړوي دغه خلک بیرته په حکومت باندې راپورته کوي څه ضرور بسم الله الرحمن الرحیم ښاغلی منصور تاسې درانه استاد شفیق ښاغلي بعض همکارانو ټولو معززو لیدونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله موږ او تاسې په 2 یا 3 ادرسونو بحث کولی شو یو د دینی او اسلامي فرامینو او ارشاداتو له ادرسه بل د حکومتي کوتک او ټوپک او زور او کبر و غرور مسایل بل هم ملی ولسی او اجتماعي مصلحتونه کاول اصل ته ځو چې زموږ او ستاسې عقیدوي فکري او د ژوند د منهج لار او کړنلار ده هغه اساسي قرآن عظیم الشان او الهي فرامین دي د هغې په مقابل کې هر حدیث که د الهي فرمان په مقابل کې واقع کیږي هغه د اجرا وړ نه دی همداسې ده استاد که د احادیثو نه ښکته راځو د فقه مسایل چې مثلا قدرمن استاد فتاوای هندي او نورو ته لاړو هغه فتاوا بیا زموږ او ستاسو غوندې د انسانانو د علماو استخراج دی او د هغه د قاصر فکر نتایج دي چې د دینی هغه څه ته چې د ده لاسرسی او په هغه وخت کې چې نه ممکن ټولو احادیثو ته د هغوی لاسرسی شوی وي نه مثلا ټولو علومو ته نه د ژوند ټولو ضرورتونو او د دنیا ټولو احتیاجاتو او مصلحتونو ته هغوی د خپلو افکارو مطابق ځینې فقهي مسایل رایستي مګر د ننني عصر او شرایطو سره سم موږ او تاسو ته قرآن عظیم الشان لاره پرانیستې ګورئ د اسلام سپېڅلی دین د رڼا دین دی د پرمختګ دین دی د ترقۍ دین دی د اسوه حسنې دین دی او دغه دین د دې دین خپراوی دې دین ته رابلل او یا د دې دین له ادرسه د خلکو سره تعامل د دغه الهي فرمان په اساس دی چې لا یزال اله العالمین پیغمبر علیه السلام ته فرمان صادروي او دا په ټولو مسلمانانو هغه دی چې ادعو بسم الله الرحمن الرحیم ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه د خپل رب لارې ته راوبله په حکمت او نیکې موعظې سره موږ او تاسو که د الهي فرمان د دغې فرمان روح او روان ته راشو وګورو او دا موضوع پکې په دې تله وتلو لږ وخت که راکئ په لومړني فرمان خو مونږ ونه لیدو تاسې لیدلی استاد چې د اووم نه د شپږم نه پورته ښوونځي بند شو کوم فرمان شته ما خو تر اوسه نه دی نو چې فرمان هم نشته څوک هم داسې نشته چې دا جرأت وکړي چې ووایي چې دا فرمان ما ورکړی چې د شپږم نه پورته ښوونځي دې بند وي څوک دی هغه د چا نوم شته د چا د ادرس نه امضا شته د چا حکم شته نه کله چې نشته نو دا څه روان دي بیا هلته وایي تر امر ثاني پورې ښه امر اولا د هغه شو امر ثاني کې بیا امر ثاني راغی چې د پوهنتون دروازې دې بندې شي کله چې دا حکم وشو د چهارشنبې ورځ وه چې دا اعلان شو د رسنیو نه د پنجشنبې په ورځ
زه سهار لاړم د لوړو زده کړو وزارت د دغې شیخ صاحب ندا محمد ندیم دفتر ته. نه ښاغلی وزیر په دفتر کې و، نه ښاغلی معین په دفتر کې و، نه بل معین په دفتر کې و. حتی رئیس ما پیدا نه کړو چې زه لږ تر لږه پوښتنه وکړم. ما ته په همدې شپه د کاناډا نه د دې کابل پوهنتون د شریعتو پوهنځي یو پخواني مجاهد او د اسلامي نهضت مخکښ مشر زنګ ووالو چې خدای ته وګوره د دې خلکو کوم مشران که وګورئ موږ دلته 15,000 داعیان روزلي چې په کاناډا او امریکا کې دعوت چلوي، څوک خطیبان دي څوک داعیان دي. وایي زموږ د دعوت په مقابل کې اوس چې چاته دعوت ورکوو وایي چې همدا دین خدای ته وګوره. وایي دا پیغام ما ورته وویلی چې زه به درته شمېرې درکړم، بسم الله تاسو په خپله ورته زنګ ووهئ. هغه بیچاره به زنګونه والي. په دغه روژه کې مې د سیاسي مرستیال ښاغلي مولوي عبدالکبیر په دفتر کې په 20 د روژې د هغه د دفتر رئیس شمېره مې ورکړې وه. دې ټولو ته د رسنیو ټول مشران ناست وو، د سیاسي چارو شنونکي او مشران ناست وو. مولوي صاحب ته مې وویلې چې مولوي صاحب دغه د دفتر رئیس شمېره مې ورکړې وه، تاسو سره بې تماس نیولې خبره مو شوه؟ وایي نه ما سره نه ده شوې. نو خبره دا ده چې زه وایم چې په دویم فرمان په فرمان ثاني یا امر ثاني پوهنتونونه هم بند شو، خلک بیا امر ثاني ته منتظر. په امر ثالث باندې هغه طبي زده کړو انسټیټیوټونه چې د ښځو دپاره محرمې میرمنې روزي چې د هغوی محرم امراض هغه ورځګانۍ مور مې والله که یېرېږي چې مخې پټ دی، د حیا او د عزت نمونه ده، او په ژړغونې غږ ورنه یو څوک پوښتنه کوي چې تاسو ښځینه ډاکټرانو ته لاړې شئ خوښې یئ او که نارینهو ته؟ هغه وایي چې یا زویه ښځینه ډاکټرانو ته موږ خپل پټ مرضونه چیرې نارینه ته ویلی سو؟ موږ خو حیا لرو عزت لرو. نو زه وایم د خدای دپاره دغه فرمان په کنډه او تله باندې که دغه د امر اوله امر ثاني امر ثالث وتړو، دلته کم حکمت او کومه موعظې حسنه پرته ده. زما نم څومره خلک متنفره کړه، د دې وطن نم څومره خلک متنفره کړه، د دې دین نم څومره خلک متنفره کړه، او د راتلونکي دپاره هم د اسلامي نظام د جهاد د مبارزې د قربانۍ او د شرق او غرب د دسایسو بېدینانو کمونیستانو او د دین د دښمنانو په وړاندې د مبارزینو په وړاندې څومره دښمنۍ پیدا کړي. او دا هم درته وایم ښاغلی شیخه، دغه مبارزه چې کله بوش اعلان وکړو چې موږ به په افغانستان درانه بمونه ورو، ته د ننګرهار په قول اردو کې قاضي وي، ستا به یاد شي چې په ننګرهار کې د ننګرهار 15,000 مسلمانانو د خپلو نیکونو تورې ډالونه او چقمقي ټوپکې راواخیستې، د موی مبارک د سرخود نه د جلال آباد تر سپین پښتونستان واټ پورې لویه مظاهره وکړه. ګوره تاسو هلته حضور نه درلودو، خو هغه چا چې دا مظاهره رهبري کړې او بوش ته اخطار ورکړی که زما ملک ته راغلی د خپلو نیکونو په تورو او ډالونو او چقمقي ټوپکو به دې وژنو، همهغې خلکو جهاد وکړو، همهغوی مبارزه وکړه، او هغه چا چې دا پروګرام رهبري کړی و هغه په دې میز نن ناست دی او تا ته وایي چې بیا هم هغسې حالاتو ته مه برابروه، بیا هم هغسې وضعیت ته مه بوځه. ستا د لوړو زده کړو وزیر ته مې دغه کارت پرېښی چې که د دیوبند دارالعلوم مشران دې پکاري، که د الازهر مشران دې پکاري، که د اندونیزیا او مالیزیا نهضت العلما او د لوړو اسلامي زده کړو انسټیټیوټونو مشران او رهبران دې پکاري، که د بخارا او سمرقند دې پکاري، او که په دې کور دی په دې وطن دی د حضرت ابوبکر صدیق، حضرت محمد مصطفی او حضرت علی، حضرت عمر، حضرت ابو ایوب انصاري، حضرت طارق بن زیاد، د هغسې جلیل القدر اصحابو د اولاده پکاري چې د دین یې دلته راوړی او نړۍ ته یې خپور کړی، هغوی به موږ درته ننواتې راولو، کښېنئ دغې ته یوه لاره پیدا کوي چې تاسې ته هم د سرلوړۍ او سرخرویي مسله شي، د دین د پرمختګ هم شي، او موږ د باعزته او باوقاره ژوند خاوندان هم شو. خو تر اوسه جواب نه دی راغلی. استاد اړینه ده چې دغه سیاستونه ټول په زور باندې مخته یوسو، که نه خبرې اترې پیل سي، ملت سره یو اړیکه جوړه سي چې ښه موږ دغسې یو اقدام کوو، دغسې یوه چاره مخته وړو. ستاسو نظر په کې څه ده په داسې حالت کې چې موږ وایو چې ښه د ملت په مټ باندې بیا واک ته رارسېدلي یو؟ بدمرغي همدا ده چې موږ افغانان د خپل خصلت له مخې چې د تاریخ په هر دور کې واک ته رسیږو
بیا یوازې ځان په دین هم پوه ګڼو د وطن مخلص هم ګڼو او نور خلکو ته هېڅ دا فرصت نه ورکوو چې د هغوی نظر هم واورو. د 1950 کال د غویي د ومې د کودتا نه را په دې خوا دلته چې هر نظام راغلی په دې فکر دی چې زه من یم او په دې وطن کې نور څوک نشته، خو هماغه من بېرته بتللی او دا ولس بیا بې یار او مددګار پرېښودل شوی. خو نران هماغه دي چې دې ولس په دې ټولو تاریخي ادوارو کې د ولس غږ پاتې شوی او د ولس د حقوقو نه دفاع کړې ده. که موږ د تاریخ نه عبرت وانلو، په داسې حال کې د قرآن کریم کې د 200 یا 2500 نه تر 1500 د اقوالو د علماو په اختلاف چې د احکام آیات دي، دا نور پاتې آیتونه خو عبر دي، قصص دي، امثال دي، د دې لپاره دي چې موږ ته عبرت والو. نو ولې موږ د تاریخ نه عبرت نه لرو؟ ولې موږ په لوی لاس هغه ولس چې تیر د اشغال په نظام کې د مخلوط نظام تعلیم له امله لورګانو یې زده کړې په خصوصي پوهنتونونو کولې، ډېرې ښې استعداد لرونکي دولتي پوهنتون ته کامیابېدلي، خو د دې له امله چې اختلاط پکې و دوی به تله په خصوصي پوهنتون کې په دعوت کې، سلام کې، خاتم النبیین کې به زده کړې کولې، د دې لپاره چې خپله پرده وساتي. نن هماغه خویندې تر ماسترۍ پورې تر دکتورا پورې زده کړې وکړې او زه د باور لرم چې دې کې داسې باحجابه متدینې متقیات انسانان شته چې ډېر شیوخو سره بحث هم نشي کولی. نن هغه په کور ناستې دي او یا یوازې په یو مدرسه کې تدریس کوي او د هغوی معاشونه هم به د هغې معاشونو سره مقایسه کوي چې صرف پګړۍ تړلې ده او د عدالت نه لرې د ځان لپاره څومره معاش ټاکي او د نور لپاره کوم معاش دی. دا ولس خو دا دین خو د اعتدال د عدالت دین دی. د اسلام په سیاسي نظام کې خو الله تعالی چې کله د الله تعالی پرېکړه دا ده چې ان الحکم الا لله، نو د حکم فیصله خو به فقها، مجتهدین، علما او د شورا د باب نه راشي، ځکه چې د اسلام سیاسي نظام کې شورا یو اصل دی. وشاورهم فی الامر چې الله تعالی نازولی پیغمبر ته، معصوم پیغمبر ته وایي چې د خلکو سره په چارو کې مشوره کوه. اخو معصوم وسله ورته وایي دې لپاره چې آینده کې د امت لپاره د پیروي یو اصل شي. او کله چې د مؤمنانو په صفاتو کې د مهمو صفاتو کې ذکر کېږي چې والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم والذین استجابوا لربهم وامرهم شورى بینهم واقاموا الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هغه کسان چې د الله د حکم اجابت کوي، یعنی الهي حکیمیت مني، د توحید الوهیت موضوع ده، بیا ورسره وایي چې او کارونه په مشوره ترسره کېږي او مونځ قایموي او زکات ورکوي. د دریو د اسلام د 5 بناو په ردیف کې په هغې قطار کې شورا ذکر کېږي. آیا د ولس کې نور څوک داسې نشته چې د هغوی سره مشوره وشي؟ آیا د دې ولس خلکو چې تاسو لپاره قربانۍ ورکړې په تیر نظام کې خلکو ته دلته وزارتونه پیشنهادېدل، ولایتونه پیشنهادېدل، خو لیکن هغوی دا ایماني موقف نیولی و چې زما افغان ورور چې د تورې پګړۍ په نوم باندې او یا د ګیرې په لرلو باندې ته په خوږیاڼو په توره بوره کې یا ته په هلمند کې یا په کندهار کې بمباره او یا اشرف غني ته چې د کابل د خلکو فرهنګ په ټول افغانستان تحمیلوي چې په لویه جرګې په خیمه کې د انډوخر جوړ کړی، یوازې جنکۍ دی او پروموټ پروژه ده د روغلا غني او نور د افغانستان هغه خلک چې قرآن او حدیث زده کړی دی هغوی ته هېڅ توجه نه کېږي. هغه موقف که غلط و نننی موقف هم غلط دی. که چېرته په سیمه کې د لرې ولسوالیو د هلمند، د روزګان، د قندهار، نورستان او د بدخشان خلک د زده کړو د فرهنګ سره مخالفي، د افغانستان ټول خلکو د زده کړو سره مخالف نه دي. دا خو زمونږ تاریخ دی. موږ به د اسلامي معتقداتو او خپلو ارزښتونو په مټ باندې هویت ساتو، خو د زده کړو کې به د سمبالتیا له لارې د نړۍ سره سیالي کوو، د ګاونډیانو سره به سیالي کوو. که دا مواقف رواني، هم معنا دا چې موږ د نورو خلکو لپاره یعنې د هغوی د لاس اله ګرځو.